حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان ښځې او په سړي باندې فرض دی. دا خلک چې دوی مونږه علم ته ولې نه پرېږدي؟ که اوس مونږه تعلیم ونه کړو او غټې شو نو مونږ به خپل بچو ته څنګه صحیح تعلیم ورکوو؟ په تعلیم دغه وړوکي ملاله یوسفزۍ چې په سوات کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړې وه کله چې کال 2009 نه تر 9 پورې وسلوالو په سوات کې تعلیمي ادارې ړنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولی شوی. ملاله یوسفزۍ په کال 1999 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزۍ کره زیږېدلې وه او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړوکې ماشومه به د نړۍ لویه جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. د ملاله یوسفزۍ د تعلیم لپاره هلې ځلې چا نه هم پټې نه دي. که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړی و نو بل خوا تعلیم څخه منع کوونکو دغه ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه او هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دغه غږ بندولو لپاره په ملاله یوسفزۍ ډزې وکړې ولې ملاله یوسفزۍ بیا هم بچ پاتې شوه. اوس څه 15 نیم کاله وروسته یو ځل بیا ملاله پاکستان ته راغلې. ملاله یوسفزۍ په راتګ د سیمې ولس خوشحاله دي. ملاله چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی، یو سمبل دی د تعلیم دپاره، د ترقۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره. او په دې ملک کې بعضې داسې قوتونه دي چې هغه دا څیزونه نه مني، هغو خوشحالي او ترقي د هغو په نسبت باندې داسې خاص عمل نه دی. هغو دا څیزونه ورانول غواړي، سکولونه ورانول غواړي. نو د هغو دپاره نن د شکست ورځ ده، د هغو د بیلات ورځ ده. ملاله یوسفزۍ د سوات او پښتنو په زړونو کې جمدی ده او د سیمې هغه ماشومانې چې د ملاله یوسفزۍ هلې ځلې په خپلو سترګو لیدلې هم نه دي ملالۍ ته هرکلی وایي. زه ډېره خوشحاله یم چې ملاله پاکستان ته راله او هغې زموږ دپاره ډېر شي کار کړی دی او هغې موږ د جنکو د تعلیم دپاره اواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش، زما د زړه خواهش ده چې زه ملاله وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم. ملاله یوسفزۍ چې د سوات درې نه د جنکو د تعلیم پرمختګ لپاره کوم سفر شروع کړی و هغه لا دوام لري او اوس ملاله یوسفزۍ د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړي دي. زه په مستقبل کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداري پیدا کول غواړم او زه د هغوی دپاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو دپاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي، کومې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کوم چې د نور لوښي انځي، د نور کپړې انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.